پاکستان پر رابطه باندې هر وخت بحثونه دغه په نیمایي کې پاتې دي. جنرال صاحب خامخا د مرکه وروسته اوري چې تاسو که پاکستان افغانستان وي او افغانستان پاکستان وي نو افغانستان به دا ټول معاملات څنګه هندل کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم. شپم په خیر. تاسو زې ما دا واوري دا جواب نو واوري آزاد صاحب جواب وایي وکړي چې ورځ شته چې مخامخ ما او جنرال صاحب سره کینو په لاندې کې زدا وایم چې افغانستان پاکستان کېدل نه شي. پاکستان یو جوړ شوی سټیټ دی. دا خبره کوم نه یو منټ زه پالیسی له دا خبره کوم چې when Pakistan was taking those decisions کنه نو که په هغه وخت کې تاسو به څنګه ډیسیژن واستو دا خبره کوم. اجازه غواړم د ملمنۍ لا تاسو دی بخښنه غواړم. السلام علیکم. کې مو وکړه 71 کې مو نه دا خو د باس جنرال صاحب دا خو د باس دغه نه تاسو جنرال مې استې زړور مې استې جنگ مم کړی دی د پاکستان لپاره جنگیدل نه میدان باندې دا داسې طرف ته دا باس یو داسې طرف ته نه یو څه څه نشته دی. I generally don't discuss these things. زه عام طور ته باندې ډیسکس کوم because دا باس یو داسې طرف ته نه چې بلین کوم څه پیدا نشته دی کنه هغه څه خامخا د سره دی دا زما د یونیورسيټي د زه ډېر قدر کوم چې کومه څه کوم خبر یو بل دا یو وړوکی پروګرام چې ټایم پریشر کې دا خبرې نه کیږي دا ډېر لوی خبرې دي. نو بخښنه غواړم تاسو خفه کېږئ ما ته مېلمانه راته ناست دي ما هغه مېلمانه پرېښي دي. ډېره شکریه جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. اجازه راکړئ. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه. معلومه شوه. ډېره مننه. آزاد صاحب تاسو په اخر کې ویل څه ولرئ زموږ د پاکستان پر رابطه باندې هر وخت بحثونه دغه سه په نیمایي کې پاتې دي. جنرال صاحب خامخا د مرکه وروسته اوري چې تاسو خبره کوي د جواب زدا شو ورکوم چې دا کار موږ کړی دی. موږ په 65 او 71 کې 15 او یو بیا کې کړی دی. کله چې هند په پاکستان باندې راغی دا هغه مهال وو چې د پاکستان د ټول پوځي قوت د افغانستان یوازې د مشرقي اردو نیمایي قوت هم نه وو. دا هغه مهال وو چې پاکستان هندستان په سیالکوټ او لاهور راننوت. موږ هغه څه ونه کړل. سردار داود خان وویل چې نه موږ پښتانه یو موږ مغرور افغانان یو موږ په کمزوري باندې نه ورځو. نو که پاکستان د افغانستان پر ځای وای لومړی خو هغه په بل کم هغه تعریف وکړ چې دا کېدل نه شي ځکه پاکستان یو نیابتي جوړ شوی هیواد دی. افغانستان هیستوري ده افغانستان تاریخ دی.